السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټک پښتو یوټیوب چینل. ملګرو لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په تمنیل کې یا د ویډیو په عکس کې وکتل چې دغسې د ځان لپاره دغسې ښایسته عکسونه څنګه جوړ کړو هغه هم په یوه دقیقه کې. نو بالکل یې تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې یا په خپل کمپیوټر کې جوړ کړئ، هغه هم په یوه دقیقه کې او ډېره اسانه طریقه ده. نو راځم دغه طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو دغسې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو نه مخکې در ورسیږي. نو دغه ویډیو ځان سره لایک هم کړئ ګران ملګرو، ډېره ښایسته او په زړه پورې ویډیو ده، حتما یې ځان سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم ځان سره کوئ. نو راځو ګران ملګرو دغه طریقه تاسو ته ښیم چې دغه عکسونه موږ څنګه جوړولی شو. مکمل یې درته ښیم ګران ملګرو، په مکمل ډول سره تاسو ته ښیم. نو راځو لومړی سر کې ګرانو ملګرو تاسو به خپل کروم ته راشئ، خپل براوزر هر براوزر چې تاسو کاروئ. زه خپل براوزر خلاصوم، دغه کروم براوزر دی. بیا ګرانو ملګرو په دې سرچ ځای کې به تاسو دلته ولیکئ بینګ BING bing.com به تاسو ولیکئ او دا به کلیک کړئ. تاسو ته به ډایرکټ داسې صفحه راشي ګرانو ملګرو. ما دا ډیسکټاپ سایز ته اړولی، زه بیرته تاسو ته اټوم چې تاسو ته دغسې طریقه راشي، دا صفحه یې تاسو ته داسې راشي. نو تاسو په دې کونج کې ګورئ ګران ملګرو، په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو تاسو ته داسې یو صفحه راځي ګران ملګرو ساین ان باندې. لومړی باید تاسو ساین ان شئ، یعنی تاسو باید اکاونټ جوړ کړئ. دې کې بیا تاسو کولی شئ چې هغسې جوړول شي. دلته زه یو اکاونټ ګرانو ملګرو جوړوم. زه مخکې اکاونټ ما نه دی جوړ کړی، یا ما اکاونټ جوړ کړی هم وي نو تاسو لپاره بیا اکاونټ جوړوم تر څو تاسو همدغسې اکاونټ جوړ کړئ، تاسو عکسونه جوړ کړئ. نو تاسو به کریټ ون باندې کلیک وکړئ، نوی اکاونټ تاسو جوړوئ. نو ګران ملګرو که ویډیو هر څومره اوږدېږي نو تاسو ویډیو مه ګورئ، ویډیو ډېر دلچسپ او ډېر په زړه پورې دی. دلته به تاسو خپل یو ایمیل ورکړئ ګران ملګرو. زما سره دغه ایمیل دی او دغه ایمیل ما دلته ورکړه، سمه ده. تاسو چې کله ایمیل ورکړئ نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ کلیک وکړو نو تاسو نه پوښتنه کوي چې ستاسو نوم څه دی. لومړی سر کې خپل نوم، دویم سر کې خپل تخلص. دلته زه خپل نوم لیکم سمیع الله او لاندې صافی لیکم، خپل تخلص صافی. او بیا نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ ګرانو ملګرو، نیکسټ باندې. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو دلته وایي چې وټس یور برث ډیټ، وایي ستا د پیدایښت ورځ دلته موږ ته مشخص کړئ. نو کنټري او ریجن کې تیار افغانستان انتخاب دی، سمه ده. زه ورته کال لیکم، مثلا 2003 کال ورته لیکم. ورځ چې هر څومره تاسو ورکوئ، هر څه ستاسو په خوښه دي، خپل د پیدایښت ورځ ورته ورکوئ. نو کله چې هم دا ورکړو نو بیا به نیکسټ بټن باندې بیا هم تاسو کلیک وکړئ په نیکسټ باندې. بیا ستاسو ایمیل ته کوډ ځي ګرانو ملګرو. تاسو به ژر خپل ایمیل ته راشئ، خپل جیمیل به خلاص کړئ ګرانو ملګرو. خپل جیمیل چې کله خلاص کړ تاسو ته کوډ راغلی دی، ګورئ تاسو ما ته کوډ راغلی 22 38 9 22 38 شپږ 22 38 شپږ. دغه کوډ ما ته راغلی. کله چې کوډ ورکړو بیا په نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، ستاسو جیمیل ته دا کوډ راځي ګرانو ملګرو. کله چې هغې ته کوډ ورغی نو تاسو دغسې بله صفحه راځي، تاسو به دا هم تاسو ته داسې صفحه راځي، تاسو ته وایي چې تاسو ریبوټ هستئ که انسان هستئ. مثلا که تاسو به دا ورته دلته ثابتوئ چې زه انسان یم نو نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو نه دا پوښتنه کوي. نو دغه موټرک غوندې علامه چې د تاسو به د دې ګوتو نښان سره همغسې سیده کوئ. نو څنګه بیا سیده کوئ؟ تاسو ته دغه علامې ښکاري، دې خوا علامه او دې خوا، په دې دا تاویږي. نو زه په دې کلیک کوم تر څو دا د دې ګوتې د نښان سره یو برابر شو. دا دواړه چې یو برابر شو نو تاسو به بیا سبمیټ باندې کلیک وکړئ. دواړه یو برابر شو، دا 5 قدمه دي. سبمیټ باندې کلیک کوم، لومړی قدم موږ سره صحیح شو، دویم قدم ورسره موټرسایکل هم همغسې برابرو، دا موږ سره صحیح شو. سبمیټ باندې کلیک کوو. بیا هم موټرسایکل دی د دې ګوتې په اندازې سره، دا هم بیا برابر او سبمیټ باندې کلیک کوو. بیا هم دغه موټر دی او دا هم د ګوتې په اندازې سره دغه کوم نښان چې سره غم شوی موږ ته اشاره څنګه همغسې اشارې سره. بس زموږ دغه 4 قدمه مکمل شو ګرانو ملګرو. کله چې دا مکمل شو نو زموږ اکاونټ اوس جوړ شو ګرانو ملګرو. دا اکاونټ دومره اسانه طریقه وه. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې اکاونټ جوړ کړئ. زموږ اکاونټ بالکل جوړ شو، تاسو ته زه ښیم. بیا به په دې 3 خطونو باندې کلیک وکړئ
نو زمونږ اکاونټ تاسو کتلی شئ چې د سمیع الله په نوم زمونږ اکاونټ بالکل جوړ شو. اوس دې نه پس به تاسو ګران ملګرو څه کوئ، کله چې تاسو اکاونټ جوړ شو تاسو به بیا څه کوئ ګران ملګرو، تاسو به هیڅ هم نه کوئ، فقط به تاسو راشئ دغه به د ډیسکټاپ صفحې ته واړوئ خپل بروزر، دا 3 نقطو باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو دلته ډیسکټاپ سایډ ستاسو موبایل کې لیکلی وي، تاسو به دا ډیسکټاپ سایډ ته واړوئ تر څو تاسو ته دغه نور اپشنونه هم وښودل شي. تاسو کتلی شئ ګران ملګرو زموږ دغه اکاونټ دلته سمیع الله په نوم خلاص دی. تاسو به څه وکړئ ګران ملګرو، ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په ایمیج باندې کلیک وکړو صبر ورته وکړئ، تاسو به دا صفحه لږ تاسو ته نږدې کړم تاسو ته ښه ښکاري شي. بیا به تاسو څه وکړئ ګران ملګرو، تاسو به په کریډ باندې کلیک وکړئ، دغه هلته تاسو ته ښکاري، بیا هم تاسو ته یې ښیم دغه کریډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کریډ باندې کلیک وکړئ لږ صبر ورته وکړئ. نو کله چې دغسې صفحه راغلوست تاسو کوئ ډیسکټاپ سایډ نه باسئ مشکل نشته، تاسو ډایرکټ دې صفحې ته هم راتللی شئ. د دې لینک به هم تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. نو راځم دغلته په 3 نقطو باندې کلیک کوم او دا ډیسکټاپ سایډ نه بیرته لرې کوم، ماته د دې صفحه داسې راځي. نو دلته ګرانو ملګرو تاسو ته وایي تاسو یو څه ولیکئ چې زه تاسو ته هغسې عکس جوړ کړم. نو تاسو به دلته چې څه لیکئ دغه لیکلو ته پرونټ وایي کېږي ګرانو ملګرو، دې ته پرونټ ویل کېږي. سمه ده، تاسو به دلته لیکنې برابر کړئ. خو ستاسو لپاره ما تیار لیکنې برابرې کړي او په ډسکرپشن کې شته دی، اول او دویم دریم، نو دغسې به ما لیکلي. تاسو کولی شئ د ډسکرپشن نه کاپي کړئ، صحیح ده، یا د ډسکرپشن نه ځان سره ولیکئ او بیا دلته ولیکئ، ستاسو ته به همغسې عکسونه جوړ شي. زه راځم ما خپل موبایل کې په نوټ کې لیکلي دي، نو تاسو به راشم دغې ته ګرانو ملګرو، دې ته پرونټ ویل کېږي، دغه پرونټ دی. اوس زه دې ځای نه دا کاپي کوم ګرانو ملګرو. تاسو به څه وکړئ، که چېرته ځان لپاره غواړئ، دا زما نوم دی ګران ملګرو، تاسو کتلی شئ. که چېرته تاسو غواړئ چې خپل نوم ورکړئ نو دا زما نوم به یې پاک کړئ، خپل نوم ورکړئ، تاسو ته به هماغسې جوړ شي. دا به تاسو کاپي کړئ دغه پرونټ ګرانو ملګرو، کاپي، او یا تاسو ځان سره ولیکئ د ډسکرپشن نه یې کاپي کړئ. نو تاسو به بیا دلته دا پیسټ کړئ ګرانو ملګرو. کله چې دلته پیسټ کړئ نو تاسو به بیا څه وکړئ، تاسو به بیا جوین ان کریډ باندې به کلیک وکړئ، صبر به ورته وکړئ. تاسو ګران ملګرو یو بل خبره مې یاد ساتئ، دغه 15 په تاسو کولی شئ په ورځ کې چې دی 15 وارې دغه عکسونه جوړ کړئ ورته، ستاسو د لیکنې په اړه، ستاسو لیکنې چې څومره لیکنه دلته لیکئ، خو 15 وارې تاسو ته دلته دغه عکسونه دوی دي جوړوي. مخکې 90 وو، 90 دانې عکسونه به تاسو ته په ورځ کې جوړول، خو اوس 15 شو ځکه کارکوونکي ډېر زیات دي. نو مخکې 90 دانې عکسونه به تا په ورځ کې جوړولی شو، اوس 15 تاته په ورځ کې درکوي، په هره ورځ کې 15 دانې. نو تاسو کولی شئ چې په هره ورځ کې 15 عکسونه پکې جوړ کړئ. دغه پرنټونه ګران ملګرو ما سره شته، ډسکرپشن کې هم تاسو ته لیکم چې دا لومړی پرنټ، دویم پرنټ او دریم پرنټ، دغسې تاسو پرنټونه ځان سره ولیکئ او بیا دلته اکاونټ چې کله جوړ کړو نو دغلته بیا دا پیسټ کړئ او تاسو ته به دغسې عکسونه جوړ شي. چې څومره ستاسو نت تیز وي ګران ملګرو هماغومره زر جوړېږي. نو دا ما اوس کلیک وکړو، ما ته تصویر جوړېږي ګران ملګرو، زموږ د لیکنې په اندازه کومه لیکنې چې مونږ کړې ده هماغسې مونږ ته دا جوړوي. لږ صبر به ورته کوو ګران ملګرو، زموږ نت چې څومره تیز وي هغومره زرې جوړوي. ګرانو ملګرو تاسو وکتل چې زموږ هغه لیکنې په اندازه یې هماغسې عکسونه زموږ ته جوړ کړو. تاسو کولی شئ دلته وګورئ، زما نوم یې لیکلی سمیع الله صافی او دغسې کس ناست دی کمپیوټر ته، شاته فیسبوک پاڼه تاسو دا دلته هم کولی شئ زموږ وګورئ، شاته فیسبوک پاڼه هم ورسره ده. زموږ د لیکنې په اندازه تاسو چې هر څه ورته ولیکئ هماغسې تاسو ته عکس جوړوي. بله ګرانو ملګرو چې ډېر ښایسته او په زړه پورې اپشن پکې بل دا دی، تاسو اوس دغه عکسونه وکتل، مثلا دې عکسونو کې ستاسو دا ډیزاینونه خوښ نه شول، لومړی تاسو ته ډاونلوډ کولو طریقه مو ښیم ګران ملګرو. په دې عکس به تاسو کلیک وکړئ، هر عکس چې ستاسو خوښ شو. کله چې په هغه عکس کلیک وکړو ګران ملګرو تاسو دلته 3 نقطې باندې به کلیک وکړئ. په دې 3 نقطو هم کلیک وکړو نو ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ، د عکس به تاسو سره په ستاسو په موبایل کې ثبت شي. تاسو کته ګران ملګرو زما سره موبایل کې ډاونلوډ شو. اوس تاسو کولی شئ چې هر عکس تاسو خوښ شي نو تاسو یې را ډاونلوډ کړئ. بله ښایسته خبره دا ده ګران ملګرو، که چېرته ستاسو اکاونټ ووځي او بیا هم کوشش وکړئ چې مثلا بیا راشئ ورته او بیا عکسونه، نو ستاسو پخواني عکسونه هم دلته تاسو سره ریسنټ کې وي ګرانو ملګرو. تاسو کولی شئ دغه دی هیډ هم کوي، خو دا فعاله ښیي، کولی شئ بیا دې ځینې استفاده وکړئ، ستاسو نه عکسونه ډیلیټ شي بیا دې ځینې استفاده کولی شئ. اوس دا عکسونه ګرانو ملګرو خو راته جوړ شو،
خو دا ډیزاینونه زما خوښ نشو. بیا تاسو څه وکړئ ګران ملګرو، تاسو په دې کریټ باندې یو ځل بیا کلیک وکړئ، تاسو ته نور ډیزاینونه درکوي. بیا زه یو پیره کلیک کوم ګرانو ملګرو، دلته لږ وخت اخلي. نو تاسو کولی شئ دلته وګورئ ګرانو ملګرو چې یو کمیږي ماته یو دغه کوینه غوندې چې راکړي دغه مثلا تاسو یو ځل چې څومره استعمالوئ همغومره یو ځل تاسو نه کمیږي. په ورځ کې تاسو 15 تاسو کولی شئ ګران ملګرو دلته وګورئ هغه بل ډیزاینونه او دا نور ډیزاینونه شو. که چېرته ستاسو هغې کې خوښ نه و نو کولی شئ دین استفاده وکړئ. هر عکس چې ستاسو خوښ شو را ډاونلوډ کړئ، مثلا دا عکس دغسې کولی شئ چې را ډاونلوډ کړئ. په دې کلیک وکړم، مثلا زما دا عکس خوښ شو، دا عکس به ځان ته را ډاونلوډ کړم. نو تاسو به په دې ډاونلوډ علامې باندې په دې 3 نقطو باندې او ډاونلوډ علامې باندې کلیک کړئ، دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. بل ګرانو ملګرو دا موږ سره فیسبوک دی، صحیح ده، موږ دلته فیسبوک ورکړی. زه دلته راځم په دې پرونټ کې ګرانو ملګرو تاسو ته دلته وښیم چې تر څو ښه پرې پوه شئ. دغه پرونټ کې ګرانو ملګرو دلته تاسو کتلی شئ دا موږ سره فیسبوک دی. که تاسو مثلا فیسبوک لپاره نه جوړوئ، انستګرام لپاره جوړوئ یا واتساپ لپاره جوړوئ، نو تاسو کولی شئ چې دلته دا ورته تغییر کړئ، مثلا انستګرام ورته وکړئ، انستګرام. نو ګرانو ملګرو دغسې انستګرام تاسو ورته لیکلی شئ. مثلا زه راځم دې پرونټ کې همدلته یار دا فیسبوک دی، دا فیسبوک پاکوم او غواړم چې انستګرام لپاره مې عکس جوړ کړم یا واتساپ یا یوټیوب لپاره زه یوټیوب ورته ګرانو ملګرو دلته لیکم یوټیوب مې ولیکو. نور دی همدغسې وي، خو یوټیوب لپاره غواړم جوړ شي، نو تاسو به فقط ورته نوم بدل کړئ ګرانو ملګرو دغه کوم ځای کې چې تاسو ته ما وښودو. نو بیا به تاسو کریټ باندې کلیک وکړئ. نو کریټ باندې به کلیک وکړئ، لږ صبر به ورته وکړئ، تاسو ته بیا دغسې عکسونه جوړي د AI په ذریعه باندې. نو ګرانو ملګرو ډېر په اسانۍ سره تاسو ته کولی شئ دغه عکسونه جوړ کړئ. بله طریقه هم تاسو ته ښیم چې دغه عکسونه یا خو د دې طریقې سره براوزر له لارې شو، دا د دې له لارې تاسو کولی شئ عکسونه جوړ کړئ. بله طریقې هم ښیم. ګرانو ملګرو وګورئ تاسو هغه زموږ یوټیوب لپاره دغه فیسبوک لپاره جوړ شوی، اوس زما یوټیوب دی ګرانو ملګرو. تاسو کولی شئ دلته وګورئ څومره ښایسته ډیزاین راته کړی. دا وګورئ ګرانو ملګرو، دا ډیزاین وګورئ، ښایسته ډیزاینونه دي. هر ډیزاین چې ستاسو خوښ شو فقط په هغې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو بیا دغلته 3 نقطې دي ګرانو ملګرو، په دې کلیک وکړئ، بیا ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. او که اوس تاسو دا ډیزاینونه خوښ نه شو، مثلا دا ډیزاینونه دي او دې ډیزاینونو کې ستاسو خوښ نه شو، تاسو کولی شئ ګرانو ملګرو نور ډیزاینونه هم اوس دا نور ډیزاینونه ورته هم راکړي. یو ځل بیا په کریټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به نور ډیزاینونه هم درکړي. که دا ډیزاینونه هم چېرته خوښ نه وي نو نور ډیزاینونه هم تاسو ته درکوي. فقط یو ځل ته بیا کلیک وکړئ، که دا ډیزاینونه هم خوښ نه وي نو بیا کلیک وکړئ، تاسو ته بیا نور ډیزاینونه درکوي. خو تاسو په ورځ کې فقط 15 ځله دا چک کولی شئ او دغه کار پکې کولی شئ. وبښئ 15 ځلې، ډېر نه ډېر تاسو نه شئ کولی. ګورئ ګران ملګرو موږ ته نور ډیزاینونه راکړه، ښایسته ډیزاینونه یې موږ ته راکړه. ګورئ ملګرو تاسو کولی شئ چې وګورئ ښایسته دلته کولی شئ چې تاسو وګورئ دا ډیزاینونه وګورئ څومره ښایسته ډیزاینونه دي. دا وګورئ ګران ملګرو، هر ډیزاین چې ستاسو خوښ شو بس کلیک وکړئ او عکس را ډاونلوډ کړئ. دومره اسانه طریقه ده ګران ملګرو. تاسو کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ او که تاسو اکاونټ جوړ شو ګران ملګرو تاسو نور هر وخت کولی شئ چې دین استفاده وکړئ. بله طریقې تاسو ته غواړم چې وښیم ګران ملګرو، تاسو به پلی سټور ته راشئ، دلته به ولیکئ ګران ملګرو BING بینګ به ولیکئ، تاسو به کلیک وکړئ ګران ملګرو. دا هغه براوزر کې چې کوم سایټ خلاص کړی د هغې اپلیکیشن هم شته، نو تاسو به انسټال کړئ او بیا یې اوپن کړئ. کله چې اوپن کړو ګران ملګرو نو تاسو ته دغلته جنریټ دغه راځي، وبښئ ایمیج دغه عکسونه چې تاسو ته جوړوي یا ایمیج کریکټر، دغه ایمیج کریکټر باندې تاسو کلیک وکړئ ګران ملګرو. تاسو ته همغه صفحه راځي، تاسو کولی شئ دلته خپل لیکنه پیسټ کړئ، مثلا هغه لیکنه چې تاسو کاپي کړئ هغه دلته پیسټ کړئ او جوین ان کریټ باندې کلیک وکړئ. خو دلته ما تر اوسه خپل اکاونټ نه دی لوګین کړی ګران ملګرو، کیدای شي اجازه راته رانکړي. نو تاسو به سم وکړئ ګران ملګرو، کله چې د بینګ اپ لومړی خلاص کړو تاسو ته به د هغې صفحه دغسې راشي، او که چېرته دا هم تاسو ته نه راځي دغه ایمیج کریکټر، نو تاسو به څه وکړئ ګران ملګرو، تاسو به په دې ټولز باندې په دې بغل کې اپس شته په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. اپس باندې چې کله تاسو کلیک وکړو ګران ملګرو، که دا چېرته تاسو سره دلته موجود نه وي دغه ځای کې حتمن وي، نو تاسو به دغلته په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو سره به هغه هلته جمع شي یا دلته به راشي.
نو بیا که چېرته ونه شو دغلته پین باندې کلیک وکړئ چې هر وخت تاسو ته همغلته د سکرین په مخ کې راشي په پین باندې کلیک وکړئ کوم اپلیکیشن غواړئ ما مثلا ایمیج کریکټر دا یو ځل ترې راغلی که دې ځینې منفي کوو بیا پې کلیک وکړم دا به موږ سره پین شي ډن باندې به کلیک وکړئ نو تاسو ته د سکرین په مخ کې دلته راځي تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ دې څخه ایمیج کریکټر نه نو او بل به تاسو دلته لومړی ساین ان شئ ګرانو ملګرو که ساین ان نه شي هغه تاسو ته نه جوړېږي ستاسو خپل اکاونټ به دلته تاسو خلاص کړئ تاسو به کله چې په دې دغه باندې کلیک وکړئ اکاونټ باندې بیا دغلته په دې ټاپ ټو ساین ان باندې به کلیک وکړئ او بیا به ساین ان باندې کلیک وکړئ کله چې ساین ان باندې کلیک وکړو فقط همغه خپل اکاونټ چې تاسو دلته کوم ایمیل ادرس ورکړي هغه ایمیل ادرس دلته ولیکئ بیا تاسو نه کوډ غواړئ کوم کوډ چې تاسو هلته ورکړي خپل مایکروسافټ اکاونټ ته د جیمیل کوډ نه ښه ګرانو ملګرو فقط د مایکروسافټ اکاونټ چې تاسو کوم کوډ هلته جوړ کړو هغه کوډ به تاسو ورکوئ او نور بس تاسو اکاونټ خلاص شي دلته او تاسو کولی شئ دې ځای نه هم استفاده وکړئ او که تاسو کروم نه استفاده کوئ کروم نه هم استفاده کولی شئ په اسانۍ سره او بله ګران ملګرو په دې بغل کې چې تاسو ته کوم عکسونه ښکاري د نوم ډیزاین شو همدغسې د فیسبوک واتساپ لپاره دغسې نور ډیزاینونه هم دا زموږ لومړی ویډیو دویمه ویډیو هم زموږ تعقیب کوي دغسې د نوم لکه بغل کې چې تاسو ته دا ښکاري دا د نوم ډیزاینونه دغسې ډیزاینونه تاسو خپل نومونه څنګه جوړولی شئ هغه هم تاسو ته ښیم او دغسې د واتساپ ټیک ټاک یا سناپ چاټ یا دغه نورو خپل پروفایلونو لپاره چې عکسونه جوړوئ هغه هم تاسو ته ښیم فقط زموږ آی ډي ځان سره دغه د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ګران ملګرو د فیسبوک آی ډي ځان سره فالو او لایک کړئ ګران ملګرو دغه ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ که هر مشکل لرئ موږ ته په کمنټ کې ووایاست او دغه پرنټونه ګران ملګرو دا تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې پیدا کیږي که تاسو ډسکرپشن نه پیژنئ دغه کوم ویډیو چې تاسو ګورئ د دې په لیکنه باندې کلیک وکړئ دغه لاندې صفحه چې تاسو ته خلاصیږي دې ته ډسکرپشن ویل کیږي هغې نه تاسو ولیکئ که کاپي کولی نه شئ د کاپي مثلا ځان سره ولیکئ او بیا دغلته پیسټ کړئ همغلته کوم ځای کې چې تاسو کولی شئ چې عکس جوړ کړئ همغلته پیسټ کړئ او همغسې نه لکه دغلته خپل همغه لیکنه بیا پیسټ کړئ او تاسو کولی شئ چې دین استفاده وکړئ خپل همغه ختم دلته پیسټ کړئ بس ستاسو ته به عکسونه جوړ شي ګرانو ملګرو بس په دې یو ویډیو کې تاسو ته ما ډېره طریقې وښوده ګران ملګرو تاسو کولی شئ فقط نوم بدل کړئ تاسو ته یوټیوب یا واتساپ یا سناپ چټ د هر څه لپاره عکسونه جوړوي ګران ملګرو نور هم زموږ ویډیوګانې دي نور عکسونه څنګه جوړ کړو مصنوعي ځیرکتیا عکسونه دغه ټول دي څنګه جوړوو هغه به هم تاسو ته ښیم دا لومړۍ برخه وه دویم برخې ته هم په تمه شئ هغه هم درځي ګران ملګرو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیو هم اوږده شوه ګران ملګرو مننه چې موږ هم دومره برداشت کړو نو تر بل ویډیو چې بیا هم زه ستاسو په چوپړ کې حاضر کیږم ماته اجازه راکړئ د الله په امان